د متلونو کیسې له خپل وطنه ګوروان کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سعید لودین. متل دی وای دوران پر هر ګوروان. وایي چې د یوه کلي ملک له خپلو خلکو سره ښه ژوند نه کاوه. د هغوی ماتو ګوډو او مشکلاتو ته یې پام نه و او هسې یې خپله ورځ تېروله. کلیوالو تر یو وخته څه نه ویل، خو وروسته یې زړونه تنګ سول او پرېکړه یې وکړه چې د کلي لپاره نوی ملک وټاکي. په کلي کې د نوي ملک د ټاکلو لپاره جرګه جوړه سوه. هر چا د ملکۍ لپاره یو سړی یاد کړ، خو داسې سړی یې پیدا نه کړ چې د ټولو دې خوښ وي. په پای کې یوه سپین ږیري د کلي ګوروان یعنې پادوان ته اشاره وکړه. دا خبره د ټولو خوښه سوه، ځکه چې ګوروان خورا پاک، صادق او میړه ځوان و او څو کاله یې په خورا صداقت د کلي خدمت کړی و. لنډه دا چې ګوروان ته یې د ملکۍ لنګوټه ور وتړله او ولسوال ته یې ور وپېژانده. ولسوال هم ورسره ومانه او نوي ملک خپل کار ته دوام ورکړ. یو ورځ د کلي پخواني ملک چې اوس یې څوک په کیسه کې هم نه و، نوی ملک ولید چې ډېر خلک پر راټول دي او مشوره ورسره کوي. پخوانی ملک ډېر ناهیلی او زړه ورته لږ سو. خپل پخواني وختونه یې ور یاد سول. ژړا ورغله، ول یو وخت زه د کلي ملک وم، خو اوس مې ځای ګوروان ونیو. له ځانه سره په ناهیلۍ وویل دوران پر هر ګوروان. یادونه: دا متل په کندهار ولایت کې ډیر ویل کیږي. کله چې یو وړ او مناسب شخص له کاره ګوښه او پر ځای یو بل ناوړه شخص راسي، نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په کوچنیوالي کې زموږ په کلي کې له یوې کوچۍ سپین سرې ښځې څخه چې موږ به کوچنۍ ترک یې بلل اورېدلې ده. څه ښه یې ویلي دي، دوران پر هر ګوروان.